بل سوال د ملګرو دا کړی چې اې د قرباني لپاره نصاب شرط دی لکه څنګه چې زکات د پر شرط دی او کنه صحیح خبره ده چې یو زکات ته او بل قرباني ده د قرباني لپاره نصاب شرط نه دی ابن ماجه دا حدیث ذکر کړی په اول جلد 226 نمبر صفحه مستدرک د حاکم کې راغلی څلورم جلد 232 نمبر صفحه کې ابن کثیر دریم جلد 240 نمبر صفحه روایت د ابو هريره څخه ذکر کړی دی چې محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې څوک طاقت د وسیله لري قرباني ونکړه د زمونږ د ایدګال راځي نه هر چې زکات دی دغه لپاره به خپل نصاب شریعت مطهره لازم کړی دی به تور مثال سرو کې ونی می تولی او د قشم په سپینو سرو کې 250 می تولی چې کله د انسان مال او سره دومره رسیږي نو په دبانې زکات دی په سرو کې 50 په یو لکه کې 2.5 زره دا به ورکې نو د قرباني لپاره نصاب ضروری نشو او د زکات لپاره هغه نصاب ضروری شو نو لہذا چې د سړي وسې قرباني کولای شي چې وسې نه بچ به دي نه کوي